د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. احمد مسعود د طالبانو په ضد د ملي پاڅون غږ وکړ. له هغه وروسته چې طالبان د پنجشیر ولایت د نیولو اعلان وکړ، د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په ټولو افغانانو غږ کړی چې د طالبانو په ضد ملي پاڅون وکړي. احمد مسعود د دوشنبې په ورځ د سپتمبر 9 یعنې د وږي 15 په خپل رسمي فیسبوک کې په خپل غږ د شاوخوا 18 دقیقو یو بیان او د خپلو پلویانو ته پیغامونه خپاره کړي دي. ښاغلي مسعود په خپلو خبرو کې په پنجشیر ولایت کې د افغانستان په ځینو نورو برخو کې طالبانو بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې د اسلامیت او بشریت ضد بللي دي. هغه په دغه غږیز پیغام کې وایي: نن خپلو عزیزو خلکو ته یو مشخص پیغام لرم. وطنوالو، هر چیرې چې یاست، که بهر یاست او که یا داخل کې، له تاسو غواړم چې د خپل وطن د عزت، آبادۍ او سرلوړۍ لپاره عمومي قیام وکړئ. زموږ هیله دا ده چې هر خور او هر ورور چې په هر ځای کې دی او هر رنګ چې کولی شي د وطن د نجات لپاره دې ودرېږي، قیام وکړي او مقاومت دې وکړي. که څوک وسله مبارزه کولی شي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو. که څوک مظاهرې کوي، موږ یې غږ کیږو، ننګ یې کوو او تر څنګ یې ولاړ یو او د وطن د نجات لپاره تر وروستۍ شېبې پورې یې تر څنګ درېږو. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي خپلو ټولو مخالفینو ته یې عمومي بښنه کړې او هغوی کولی شي خپل عادي ژوند وکړي. له معلومه ده چې احمد مسعود دا غږ چیرته ثبت کړی دی. طالبانو له څو ورځو راهیسې د پنجشیر په ولایت باندې انټرنیټ بند کړی و. احمد مسعود په خپلو خبرو کې نه دی ویلي چې آیا پنجشیر سقوط کړی دی که نه، خو دا ادعا یې وکړه چې د طالبانو په لیکو کې بهرنی جنګیالي وو او لا هم شته. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. هغه وایي چې د پنجشیر په جګړه کې یې د کورنۍ د ځینو غړو په ګډون یو شمېر کسان شهیدان شوي، خو دقیق ارقام یې ونه ښودل. احمد مسعود وویل چې د طالبانو وروستیو بریدونو د افغانستان د آینده یو کوچنی تصویر ښکاره کړ. هغه تصویر چې د افغانستان به پکې بې فرهنګه، بې هنره، بې اتفاقه او په یو سیاسي اقتصادي انزوا کې ګیر وي او خپل مستقل سیاست به ونه لري. طالبان د کابل نیول کېدو وروسته اعلان وکړ چې همه شمول حکومت جوړوي او د نړۍ سره ښه روابط غواړي، خو له شاوخوا 3 اونیو وروسته یې لا هم خپل حکومت اعلان کړی نه دی. ښاغلي مسعود په خپلو خبرو کې په نړیوالې ټولنې باندې هم انتقاد وکړ چې طالبان ته یې سیاسي شناخت او جرأت ورکړ چې ګڼې طالبان بدل شوي دي، خو وایي چې طالبان بدل شوي نه دي بلکې تر پخوا ډېر متشدد شوي دي. احمد مسعود تېره ورځ ویلي وو که طالبان له پنجشیر او اندراب څخه خپل ځواکونه وباسي، هغوی به هم جګړه بنده کړي او مذاکرات به روان وساتي. وسلوال طالبان د اګست په 15 نیټه کابل ته ننوتل. طالبان له هغه وروسته هڅه وکړه چې د پنجشیر ولایت هم ونیسي، خو هلته له مقاومت سره مخامخ شول. طالبان د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پنجشیر ولایت یې هم نیولی دی او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې مال او ځان ته به یې زیان نه رسي. د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پنجشیر باندې انټرنیټ بند کړی او ټولې ورغلې لارې یې هم تړلې وي. هغه وویل که په پنجشیر کې جنګېدل خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او عادي ژوند ته راوګرځي، په خبره طالبان ورسره ستونزه نه لري. ښاغلي مجاهد د پنجشیر نیولو کېدو وروسته اعلان وکړ چې ټول افغانستان اوس طالبانو په لاس کې دی او جګړه ختمه شوه. دوستانو، ویډیو تر همدې ځایه وه. که چېرته مو چینل نوی سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.